د معوذتين فضيلت، يعني د قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس فضيلت، چې ودغه دوو سورتو ته معوذتين ویل کیږي. د عبد الله ابن حبيب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل سحار او ماښام قل هو الله احد او معوذتين درې واره وایه، د هر شي د پاره درته کافي دي. رواه الترمذي. سبحان الله، لږ متوجه سه، د هر شي د پاره، په هر شي کې څونه شیان داخل دي، د هر شي د پاره درته کافي دي. د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل پر ما آیاتونه نازل سوه چې د هغو مثل نوینم، المعوذتين. رواه احمد. بیا هم د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وم، د جحفه او ابوا په مابین کې ورسره ریحي وم. ورونو جحفه او ابوا په مدینه منوره کې د دوو ځایو نوم دی. نو وایي ورسره ریحي وم، چناب و برباد او شدیده تاریکه جوړه سوه، یعنی شدید دوړي او توره تاریکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سره پناه غوښته، یعنی دغه دوه سورته ویل او ماته وفرمایل یا عقبه په دغه دوه سورتو سره پناه غواړه، هیڅ پناه غوښتونکي پناه نه ده غوښته په مثل د هغه چا چې په دغه دوه سورتو سره پناه غواړي. یعنی اصلا د پناه غوښتلو شی دغه دی، که یو څوک پناه او د ځان ساتنه غواړي دغه صورتونه دی وایي. رواه البیهقي. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وایي کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض سو، د کم درد او مریضی څخه به شکایت درلودي، پر خپل ځان به معوذات ویل او چکل. خو کم وخت چې درد ډیر زیات او شدید سو ما معوذتين پر ویل او د صلی الله علیه و آله وسلم د لاس د برکت په امید می د علیه الصلاة والسلام په لاس دی مسح کاوه، یعنی ویل زماوه او لاس د علیه السلام. رواه مسلم.